بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د پی کې سره د پښتونخوا په ستورو کې ماته ویل کېږي ستاسو ملګری صابر جان. قدرمنو کتونکو، یو 15 ورځې مخکې یو ماشومه تاسو به په نت باندې هم کتلی وي، سوشل میډیا باندې به هم تاسو کتلی وي چې دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوه. ډېر بې دردۍ سره دغه ماشومه او د دغه ماشومې چې کوم ژوند و هغې ترې واخیستو. د هغې والد صاحب موږ سره ناست دی او د هغې والد صاحب د نوم تپوس پتې کوو او دا به تپوس پتې کوو چې دوی کار څه کوي. ځکه قدرمندو کتونکو چې د دې ژوند چې زه اوس وګورم نو دوی نیم ختم دي. یقین وکړئ د بچو مرګ چې کوم دی، د بچو ژوند او د بچو مرګ دا پلار چې دی هغه نیم ختموي. نو دوی سره زه ناست یم او دوی سره زه دا تپوس دوی نه کوم چې دوی نوم څه دی او دوی کار څه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی چې تاسو کار څه کوئ؟ زما حیات الله نوم دی او زه یو هسپتال کې ملازم یم. او دا راته ووایي چې 15 ورځې مخکې چې دا کومه واقعه شوې ده نو دا ایشال ماشومه او دا راته ووایي ستاسو بچي څومره دي؟ زما 3 بچي دي، یو مې د لور و ایشال او 2 مې زامن دي، یو یې نه واړه. او دا راته ووایي چې دا ایشال ورانه وه که نه؟ زه وایم چې به ټول د زمونږ چې ایریا ده که نه د دې نه به ښه جینۍ بلکل ونه ورانۍ څه چې دی د خولې نه د تیز اواز هم نه وځي. نو بیا دا واقعه چې راشي دا څنګه مخې ته راغله؟ واقعه داسې راغله چې دا ترې مونږ فرست فلور کې اوسېږو، ګراوند فلور باندې، دا ترې سیکنډ فلور باندې دی. نو دوی په دې چجې باندې شور مو شروع کړو، کنځل منځل. نو موږ بهر راووتو، خامخا ځانان هم راووتې، ترې کنځل کول، ترې ډېر بد رد ویل کنځلې کول. نو موږ راغو، زما دا بل لور هم راغو، ده ورته چې دا ته څه لګیا یې کنځل کې بد رد ویل بدې ښکاري. هغه ویل ستاسو دا وړه چې کوم دی دې برنډه کې لوبې کوي او شور کوي، دا دې ناخوا کوي او نور څه داسې الفاظ چې هغه الفاظ بلکل د استعمالولو نه دي. ډېر نازیب الفاظ استعمالول، زموږ فیمیل ته زموږ کور والا ته یې کنځل کول او ډېر بد رد ویل. نو هغې ویل چې راشه زه به دې ویډیو جوړه کړم، پولیس ته به یې وښیم. زه په خپله تاڼې ته ورځم، پولیس ته ښیم چې راشه. ایشال ویلې؟ ایشال مور ویلې چې زه پولیس ته ښیم چې راشي د دغه هم خو وکړي که نه. دې خو هر وخت مونږ ته کنځل کوي، زموږ ماشومان وهي، د ده به تاسو هم وکړئ. په دې دوران کې مونږ پوه نه وو چې د سره به تماچه هم وي او ده دغه کړی، د ده تماچه راوویسته او زما مایر ماشوم هم دلته و، په دې ځای کې لوبې کولې. ایشال هم وه، د مور یې وه دغه، زه وم، زما ورور و، زما د ورور کور والا وه. او دا څه ټایم و؟ دا د شپې د ماخوستن مو نه پس 9 بجې 9 بجې به وي. دوی داسې کار وکړو او ډایرکټ یې فایر کړی دی او زما لور هغه هېډ شوې ده، شهیده شوه، په سر لګېدلې وه. او دا چې تاسو هسپتال ته وړئ نو هغه ټایم دې کې څه وه؟ دا بس د ځای نه خوځېدلې هم نه ده، دا داسې لګېدلې وه چې هغه د ځای نه خوځېدلې هم نه وه. هغه ویډیو کې تاسو به د هغې هغه وینه وګورئ، هغې نه دومره وینه تلې ده، دومره وینه چې اعلان هم نه ځي. هسپتال ته موږ ورسېدو، 5-10 منټ هغې بیا خپل نیبولایزر او وینټیلیټر وغیره او پامپینګ هر څه کړي دي، خو بس بیا شهیده شوه. دا راته ووایي چې دغه ستاسو کوم ورور دی دوی واده کړی؟ دا د 50 کالو عمر دی د ده او دا سرکاري ملازم دی په ټي کې. دا واده نه دی کړی، دا ځناور دی. انسان خو ځکه نه دی چې ده ته د اولاد دب درد اندازه نه لګي چې د اولاد څومره خوږ وي. نو قدرمندو کتونکو، زه خو به تاسو ته دا ویم چې ماشومان له په خولو باندې شروشنټې پرې ولګوئ، ځکه چې دغسې نرو ځوانانو روژې نیولي او شور به نه کوئ. او حالانکې دې شور کړی هم نه دی، عام نارمل لوبې کولې او هغه لوبو باندې ده دومره کبر وکړو، دومره چې دی ظلم یې وکړو، دومره زیاتې وکړو چې ده او پسټل په کار چې ده راویستی وی، هوا کې فایر کړی وی یارولو دپاره. اته ماشوم باندې ډایرکټ فایر کوي. زه ولاړم، زه به دې ویشتې وم، مور یې ولاړه وه، هغه به دې ویشتې وه، دا ورور مې ولاړ و، دی به دې ویشتې وه. نو تا دا بېګناه دي، دې معصومه ویشتې ده. نه، زه خو یم ویشتل یو هم نه دي په کار، خو لږه حوصله په کار ده. بله خبره ده چې دې نه مخکې هم ده په ماشومانو باندې ګزارونه کوي. دې نه مخکې زما دا ورور دی، د دې دا ماشومه چې کوم دی دې په سر په خښته ویشتې وه، د هغې هم ریپورټ کړی و. بیا دې ځان ضمانت کړی و. بیا چې پرې دفتر ته به هم په لاره تلو نو ماشوم ته کنځل کول، دې به دروازې له لته ورکول، دا د ده روټین و. او څه وایي چې پولیس نیولی؟
او بیګا پولیس ایس ایچ او شهریار خان او قاضي صاحب ایس پی دی دا ډي ایس پي صاحبانو ورسره دی په لنډي کوتل کې د لنډي کوتل او د جمرو د ایسیجګانو په اطلاع باندې خفیه انټیلیجنس اطلاع باندې دی هلته کې ریډ چاپه اچولې ده او هلته کې دی یو حجره کې اوده او دا حجرې نه برآمد کړی دی او هغه کې اگر دی پولیس نیولی دی نو د خپله نامه هم حامد خیلې وه چې زما حامد نامه ده او زه حیران په دې یم چې دله خوب څنګه ورلو مونږ خو دا 3 شپې 4 شپې نه م روټۍ خوړلې ده نه م خوب کړی دی دله څنګه خوب ورتلو ده دومره غټ حرکت کړی و دې نه باوجود هم دی اوده او ستاسو هغه خبره ماته یادېږي چې ده واده نه و کړی ده ته د بچو درد نه دی محسوس شوی نو چې چا واده نه وي کړي نو هغه خو د بل چا بچي داسې نه ولي که نه هغه له پکار ده چې هغه په بلو باندې صله رحمي کوي د وخت راکولو ډېره زیاته مهرباني مو خو تاسو نه دا غم نه شو اخیستی خو دومره درته ویلی شو چې بس هغه خپلو ماشومانو ته به مونږ په خولو باندې شانټۍ پې لګوو ځکه چې دغسې نرو ځوانانو په روژې نیولې دي نو شور به نه کوو او د ایشال لپاره به مونږ د بخښنې دعا کوو هغه الله تعالی بخښلې ده قدرمندو کتونکو مونږ تاسو د ایشال قبر له بوځو نو چېرته مو ځئ مونږ سره اوسئ او ستاسو د وخت راکولو ډېره مهرباني ما څنګه چې تاسو ته ویلي چې تاسو به زه د ایشال قبر ته بوځم نو دا د ایشال قبر دی هغه ګل غوندې ماشومان یقین وکړه که ما نه زرم هېرېږي او د هغې د کور ماحول هم ما تاسو ته وښولو د کوره هغه چې کومه خاموشي ده هغه هم ما تاسو ته وښوله اوس به هغه انسان ډېر پرسکونه وي ځکه چې په کور کې به د ایشال غږ نه وي هغه به ډېر پرسکونه وي ځکه چې په کور کې به د ایشال شور نه وي اوس دې ښه په غځېدلو خوب وکړي ځکه چې د ایشال نه یې ځان خلاص د ایشال وړوکی شان رور تاسو به د کیمرې په شیشه ما سره وینئ بلکل د ده په شان و ایشال او یقین وکړئ کتونکو چې زه دلته ګورم ما د پکې ایشال ښکاري دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی مایر او دا راته ووایه که نه چې ایشال به تا سره څومره لوبې کولې لږې که ډېرې ډېرې لوبې به کولې که نه او تا ته ایشال اوس یادېږي او د ایشال درته کومې لوبې یادېږي تا سره به کومې لوبې کولې د تاوېدو والا لوبې زیا ستا هغه د لوبو چې کومه ملګرې وه که نه یقین وکړئ چې هغه چې کوم ځای ته لاړه نو هغه واپس نه شي راتلی بس قدرمندو کتونکو مونږ به په خپله غصه باندې لږ کابو او لږ شانتې مونږ به په دې باندې کابو راولو نو بیا به زمونږ ژوند ښایسته شي د ایشال تره ما سره ولاړ دی جي او د ایشال تره سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله دا راته ووایي چې نوم هم څه دی جي شوکت حیات مې نوم دی ښه جي ایشال ستاسو څه کې ده زما ورېره وه ورېره وه ښه نو ایشال ستاسو ورېره وه تاسو باندې ګرانه وه ډېره زیاته ګرانه وه ځکه چې د کور زموږ 8 واړو دا د ټولو 8 واړو مشره وه او داسې وه لکه چې د ریل یو انجن وي دا نورې ورپسې ډبې وي په لوبو کې په نورو اکټیویټیز کې په هر یو څیز کې په سبق کې دا به ترې مخکې وه دې به ورته ښودنه کوله د لوبو د هر یو څیز او دا نور واړه به ورپسې وو دغه وخت کې دا ډېره زیاته ذهینه هم وه هر یو څیز ته به ډېر فکر کولو د نورو واړو زموږ چې کوم دی دې نه زده کړه کوله دا د ټولو د سر ګلو د ټولو د زړه قرارو دې پسې ټول ډېر زیات خفه دي قدرمندو کتونکو د ایشال تره په سترګو کې به وکړي تاسو وینئ یقین وکړئ دغه درد ډېر سخت دی او ځمکه هغه سوځي چې په کوم ځای اور بلیږي هغه به دې ته پته لګي مونږ د دغه درد نه یو خبر او الله تعالی دې هر مسلمان د داسې درد نه وساتي دا راته ووایي چې د ایشال خبرې خو به تاسو ته ډېرې یادېږي ډېرې خبرې یادېږي کله د دې لوبې یادېږي کله د هغه چغې سورې راسي کله ماشومانو سره چې کومې به نخرې پرخې ټوکې ټکالې کولې هغه هر څه یادېږي کله به د کور په یو ګوټ کې ناسته وه کله زموږ کمرې ته راغله کله به یې واړه خپلې کمرې ته وغوښته کله به بر اوخته کله به بار ته ووته کله به ستا رکو بابا پیسې راکړه دوکان ته ځو